په یو کلی کې د زینب په نوم یوه ججنۍ یا جلۍ اوسېده. د هغې عمر 18 کاله و. زینب یتیمه وه. مور او پلار یې وفات شوي وو. د هغوی نه پس د هغې خپل کور نه و پاتې. ځکه نو مجبوره شوه چې د خپل تره یا کاکا اکرم کره لاړه شي. هلته ورته د سر سیوري خو میلاو شو، خو خپلوالۍ میلاو نشوه. اکرم تقریباً د 40 کالو و او په چوک کې یې یوه وړه غوندې د سودا هټۍ یا دوکان چلولې. په کور کې د هغه ښځه شکیله بیګم او لور یې عایشه هم وه. که چې هم زینب د هغوی سره په یو کور کې وه، خو ژوند یې بیخي بدل و. عایشه د کور لور وه او زینب لکه د یوې مزدوري غوندې وه. هر سحر به د شکیله بیګم تیز غږ په کور کې غوږېدو. زینب لا تر اوسه اوده یې، د نوابانو غوندې به پرتې، پاڅېږه او کار کوه. زینب به په ویره کې راپاڅېده. په سترګو کې به یې خوب او په زړه کې به یې ویره وه. په پټه خوله به یې دوپټه سمه کړه او په کار به لګیا شوه. غولۍ به یې جارو کړه، لوښي به یې ومینځل، اوبه به یې راوړې. 1 منټ لپاره به هم نه وه وسقاره. بل خواته عایشه به په کټ ناسته وه او په موبایل کې به مصروفه وه. کله به یې خندل او کله به یې ویډیوګانې کتلې او کله به یې زینب ته حکمونه کول. زینب اوبه راوړه، زما کالي استری کړه، څپلۍ یا بوټان هم پاک کړه. زینب به په ورو غږ وویل ښه ده او په کار به لګیا شوه. نه کوم شکایت او نه جواب. شکیله بیګم به ورته له لرې نه په غوسه کتلې او وایل به یې کار سم کوه، ګنه نن به ډوډۍ نه درکول کیږي. دا اورېدو سره به د زینب لاسونه نور هم تیز شول. لوجې وار د مخه کمزوري کړې وه او د زړې ویرې نور هم بېوسه کړې وه. بیګا شوه، اکرم کور ته راغی. د ورځې ستړیا یې په مخ ښکارېدی. زینب چې هغه ولیدل نو سر یې ښکته کړه. د اکرم په زړه کې ورته لږه لورینه راغله، خو ویلی یې نه شو ځکه هغه پوهېدو چې شکیله بیګم ډېره تیزه ښځه دی. شکیله راغله او وویل راغلی، دا خپله لاډلي هم وګوره، ټوله ورځ سستی کوي. اکرم په ورو غږ وویل کار خو کوي، خو شکیله سمدستي پرې راغربګه شوه. تاسو خو بس د دې طرفداري کوئ، آیا موږ دا فریه ساتلې ده؟ اکرم خاموش شو. هغه د خپلې ښځې مخې ته بېوسه و. د فقیر راتلګ. یوه ورځ په دروازه ټک ټک شو. یو ځوان سوالګر ولاړ و. کالی یې شلیدلی و، خو نظر یې نیغ و. وویل د الله په نوم څه راکړئ. شکیله بیګم وکتل او وویل زموږ سره هیڅ نشته. بیا یې نظر په زینب پریوتو. عایشه هم راغله او په مسکا یې ویل ادې بیخي سم وایې. شکیله په بېرحمي سوالګر ته وویل که چې څه وړل غواړې نو دا له ځان سره بوزه. زینب حیرانه شوه. ترورې دا ته څه وایې؟ هغه په ژړا شوه. د خدای پلاره زما سره داسې مه کوئ. خو شکیله د هغې لاس ونیو او په زور یې سوالګر ته حواله کړه او دروازه یې ورپسې بنده کړه. سوالګر زینب ته وکتل او په نرمه لهجه وویل غم مکو، زه در سره یم. هغوی روان شول تر دې چې د یو لوی بنګلې مخې ته ودرېدل. زینب حیرانه شوه چې یو سوالګر او دومره لوی کور. هلته یوې بوړې ښځې صفیه بیګم هغې ته هرکلی وویل. هغه وویل دا زما زوی شهزاد دی. انجام او بدله. وخت تیر شو. په کلي کې عایشه واده شوه، خو د هغې خاوند عمران ډېر بد سړی و. هغه د عایشه په ډېرو ظلمونو د کور نه وباسله او طلاق یې ورکړ. اکرم دا غم برداشت نه کړ او وفات شو. شکیله او عایشه بیخي غریبه شوې او خیر تولوله ته مجبوره شوې. بل خواته هغه سوالګر شهزاد زینب ته د خپله اصلي څیره وښودله. هغه وویل زما نوم شهزاد دی او زه یو ISI افسر یم. زه په یو میشن وم ځکه مې د سوالګر جامه اغوستلې وه. هغه د زینب سره واده کړ او زینب د یوې ملکې په شان ژوند پیل کړ.
یوه ورځ چې هغوی په موټر کې د ښار ته روان وو، زینب 2 ښځې ولیدل چې په سړک ناستې وو او خیر غوښتلې. چې ورنږدې شوه نو ولیدل چې دا خو شکیله بیګم او عایشه دي. شکیله په ژړا شوه. زینب، مونږ وبخه، مونږ ډیره لویه غلطي کړې وه. زینب وویل، تاسو د بخښنې لایق نه وئ، خو د الله په رضا مو یې بخښلو. هغه څه پیسې د هغوی کاسې کې واچولې او روانه شوه. د کیسې مطلب: انسان چې د نورو سره څه کوي، هغه ورته مخې ته راځي.